غواړو زندگی د سکون غواړو له جنګونو او نفرت دی له جنګونو او نفرت دی بس په امن پښتون غواړو ځانځاني مو خوښه نه ده ځانځاني مو خوښه نه ده ورورولي او تړون غواړو مونږ تکلیږو مونږ پوهېږو مونږ تکلیږو مونږ پوهېږو خو قسم دی پښتون غواړو بلنه ورکوم ډېر ګران مشر عزتمن قدرمن ته چې تاسو سره خپلې خبرې په دې خبرې شیر کړي د ده خبرې خو هره یوه خبره د کاڼي کرښه د ذهن چې کاشکې چې موږ ناست او د ډاکټر یوسفزي صاحب خبرې او تقریر مې اورېدې د ده په خبرو کې یو بل شان اثر او ډېره پوهه ده هره یوه خبره یې د کاڼي کرښه ده. بسم الله الرحمن الرحیم. داسې خو نن خو په دوه کرته شوه بهرحال خویندې زورورې وي چې بنده کوم ځای څنګه ورور استعمالوي نو هغه شان یې استعمالولی شي. داسې ده چې د دې کلام نه به اول ځان خلاص کړم نو بیا به نورې خبرې وکړو. د نن نه 15 کاله مخکې ما یو روماني غزل لیکلی و نو دا ماحول داسې دی چې شاعري موجود ده او شاعران چې په ما د زلفې راخورې که چې دمه وکړم په ما د زلفې راخورې که چې دمه وکړم جانانه ما ځان ته نږدې که چې دمه وکړم او زه د ژوندون چپو وهلی یم ستړی یم ما ته خوږې خوږې کیسې که چې دمه وکړم او ته راته ګورې نو جانانه ما له خوب نه راځي ته راته ګورې نو جانانه ما له خوب نه راځي ته د سترګو ډیوې مړې که چې دمه وکړم لمبه لمبه وطن کې هر سړی خفه خفه دی وخت لږ امن د نارې که چې دمه وکړم او ته د امین د زړه قرار یې تا ته ښه پته ده ته د امین د زړه قرار یې تا ته ښه پته ده بس ته اوس هیرې دي ګیلې که چې دمه وکړم په ما د زلفې راخورې که چې دمه وکړم او جانانه ما ځان ته نږدې که چې دمه وکړم او زه د ژوندون چپو وهلی یم ستړی یم ما ته خوږې خوږې کیسې که چې دمه وکړم او ته راته ګورې نو جانانه ما له خوب نه راځي ته دې د سترګو ډیوې مړې که چې دمه وکړم او چې زمون غرونو او غارونو له شر راوړې چې زمون غرونو او غارونو له شر راوړې خدای دښمن زری زری که چې دمه وکړم لمبه لمبه وطن کې هر سړی خفه خفه دی وخت لږ امن ته نارې که چې دمه وکړم او ته د امین د زړه قرار یې تا ته ښه پته ده بس ته اوس هیرې دي ګیلې که چې دمه وکړم. د خویندو ټولو ته چې دی نو مبارکي وایم کله چې د بچی فاطمې خپل مزاحمتي نظم وی نو ما ته د خپلې ځوانۍ یو خاطره یاده شوه. زمونږ یو ملګری و کامریډ چې په پوهنتون کې هغه سبق وی او زمونږ یو ملګری مو چې هغه هم کامریډ و هغه وخت کې ترقي پسنده وه نو د هغه کامریډ زمونږ نه لږ مشر و زمونږ همزولی و خو لیډر و زمونږ نو د هغه د جیب نه هغه په جیب کې چې دی هغه چونکې لږه لږه ګیره وه هغه ته موږ صوفي کله کله ویل نو د هغه د جیب نه منګز راویسته نو هغه ته چې څنګه د هغه د جیب نه منګز راویسته نو د خپل جیب نه دې ځای کې یو جیب اچولی او د هغې نه چاقو راویسته وی کامریډه جنګ دی حالت جنګ دی ستا په جیب کې منګز ده زما په جیب کې چاقو دی او هغه کامریډ نوم انور صاحب نو زه ما ته هغه رایاد شو چې د دې چې دا خویندې دا لوڼه زمونږ داسې مزاحمتي شاعري کولی شي نو سړو له خو د دې هم دوه ګوتې تېزېدل پکار دی. ستاسو شاعرۍ د کتابونه خو ما مخکې نو کتلي دا بندن مې کته نو یو جمله پکې مخې ته راغله چې هغې کې وایي چې جب جابر خان سے اس کی شادی ہوئی تھی د ډاکټر سبا نو ما ته یو واقعه یاده شوه چې کله زما تندار باندې په لومړي ځل باندې د زړه دوره راغله خدای پاک دې هغه وبخښي اوس هغه په حق رسېدلې ده او ما هغه کله ډاکټر له بوتله او د هغه ډاکټر د هغې نه تپوسونه کول د هغې معاینه یې کوله نو هغې ما ته یې وی چې داسې مخې راواړو وی چې د دې سختن د دې خاوند دې سره رویه څنګه ده نو ما ورته وی که چېرې ته د هغه ښځه وې او تا ورسره 10 ورځې تېرې کړی وي نو ته به 10 ورځې کې دنده مړه وي دې خو ورسره سر سپین کړ نو ما ته هر یو جابر مخې ته راغی چې د دې جملې ته ما وکتل دې بندن کې چې جب جابر سے اس کی شادی ہوئی تھی ما ته بلا شی جابران مخې ته راغلل چې د هغوی رویه د خپلو بیبیانو سره داسې نه ده چې کومه پکار چې کوم مونږ ته خپل دین وایي. زه ډېرې اوږدې خبرې نه کول غواړم خو یو تاسو سره دا خبره وکړم چې د نن نه
50 کاله مخکې چې کله زمونږ روایت زمونږ کلچر موجود و پای کې هم بله خامۍ وې انسانان چې چېرته اوسېږي کې به خوبۍ هم وي خامۍ به هم وي خو زمونږ ژوند اشتراکي و شریک ژوند و د خلکو خانداني نظام وي زمونږ خانداني نظام نه و زمونږ پوره چم زمونږ پوره محله به زمونږ خاندان یو خاندان به نه پوره چم پوره کلی داسې ما ته یاد دي چې زه وړوکی وم ما به د کونډې کلي کس ته کاکا وویل نو ما ته به مور وې نانومړیه دا د ماما دی یعنې د ټولې کونډې خلک زما ماماګانو چې کوم ځای نه زما مور راواده شوي وه داسې به د ټول چم خلک به د یو بل نه ستر پرده وو یو بل کره به نیغ تلل بلکل د یو بل سره به سلاګانې کولې جینکو بیبیانو به چې دی د خپلو مشرانو زنانو نه زده کړه کوله شریک تنورونه وو شریک ګودرونه وو او داسې به چې د هغوی به کیتارسس کېده هغوی به یو بل سره خبرې هم کولې او په هغې کې چې کوم دی نو زمونږ په کلو کې به میلې وي هغه میلې به د ښځو هم وي او د سړو به هم وي او باقاعده سړو به پکې سوداګانې خرڅولې ما ته دا هم یاد دی چې زمونږ په چم کې 2 زنانه داسې وي چې هغوی به چیلم څکه او باقاعده هغوی به چې دی زمونږ د دغه نه به وله چیلم د حجرې نه به وله چیلم ډک کړی وړو او هغوی به څکه داسې مې هم لیدلي دي چې زنانو په لاره کې د سړي نه ناسوار غوښتي وي او اچولي دي په خپل کلي کې ما داسې 2 خویندې لیدلې وي چې هغوی به زمینداري په خپله کوله او هغوی اوښه ساتلې وه په اوښه به یې کوله او هغوی به سړو تر سړو په شان کنځل کړو دا زه د نن نه 50 کاله یا 50 کاله مخکې خبره کوم زمونږ په چې کوم زمونږ کلچر په هغې کې خامۍ هم وي انساني ټولنه چې چېرته یې خامۍ وي خوبۍ هم وي خو په هغې کې چې کوم لیبرلیزم په هغې کې چې کوم رڼا وه هغه چې 30-40 کاله وشو چې دلته یو د دروغو مذهب جوړ کړی شو او هغه انتها پسندانه سوچ دلته کې د ښځو زیات په ضد لاړ او تر دې چې بیبیانې پکې حلالې کړی شوې زمونږ کلچر داسې نه و یو سړی به خپل دشمن ته په کلونو به ورپسې وګرځېده او ورته به لاره کې ناست و چې ورسره به یې تورسري ولیده نو په هغه به یې ډز نه پوهېده سره تورسرې روانه ده دا بده خبره ده نن مونږه تورسرې ملالې کړې زمونږ د نن چې خلک سیویلایز شو مونږ په شا لاړو نو زمونږ په کلچر کې چې کومه مینه وه کوم برداشت و کوم زغم و هغه څیز هغه کلچر هغه روایت له باچا خان یو منظم شکل ورکړ او ښځه او سړی یو بل سره ودرول یو بل ته مخامخ نه څنګه چې نن د فیمینسټ کوي یو بل ته مخامخ ونه درول یو بل سره یې ودرول چې تاسو د یو بل ملګري یې تاسو د یو ګاډي 2 پایې او تاسو د یو بل سره د مینې رشته ده ځکه چې په دې کائنات کې که تاسو وګورئ نو ښځه سړی صرف د یو بل په خبره پوهېږي باقي نور ټول مخلوق نه پوهېږي نو دا زمونږ سړي او ښځې د یو بل دوستان دي اوس دا بیا خبره ده چې یو بیبي د کور راځي راودېږي نو هغه د مینې ټولې رشتې پرېږدي صرف د مینې رشتې راځي دا بیا خبره ده چې د مینې څومره هغې ته څومره څه میلاوېږي په دې خبره باندې غور کول پکار دي سړو له چې خپلو بیبیانو له مینه ورکړي هغوی له عزت ورکړي ځکه چې ګوره ایشو ګورې جدا شی دی او پرابلم جدا شی دی ایشو چې دی نو هغه ښځو ته سپک کتل ایشو ده ښځو له سکول جوړول ایشو ده دا پرابلم دی سپک کتل ایشو ده چې هغه پیدا شي او د هغې په پیدایش باندې خفګان وي مټیایي نه شي ویشلی دا ایشو ده ایشو چې کومه ده نو هغه جدایي ګوره انتها پسندي ایشو ده پرابلم ته راغلي ده دلته خلک پرابلم باندې خبره کوي ایشو باندې نه کوي تر څو چې موږ ایشوز نه دي راوستي تنازعې په مونډ کې چې کوم پرتې دي نو موږ دا سوسایټي دا ټولنه دا تاسو چونکې لښکر دی او زما خیال دی که دا لښکر د ادب د دانش د رڼا د روښانفکرۍ کار کوي نو ډېر زر ده چې کېدای شي چې بیا د سړو د حقوقو تنظیم جوړ کړي زما دا یقین دی چې تاسو به بیداري هم پیدا کوي تاسو به فعالیت هم پیدا کوي او هغه کردار چې کوم زمونږ دین هم موږ ته ښیي چې کوم د بیبیانو کردار سماجي کردار ثقافتي کردار د پیغمبر علیه السلام بیبیانې هغه سره ولاړې وې خدیجې بیبي خپل ټول حضرت خدیجه کبرا رضی الله عنها خپل ټول وسایل پیغمبر علیه السلام له ورکړل بیا ایمان یې پرې راوړه او بیا یې پرې ځان قربان کړ په شیبې ابي طالب کې پیغمبر یې بچ کړ د هغه وجود یې بچ کړ خپل ځان یې پر چې هغه راغله بیا لږ وخت پس وفات شوه ځکه چې هغې دومره تکلیف تېر کړی نو زما خیال دی چې د پیغمبر علیه السلام په دغه میشن کې خدیجې بیبي کردار د بیک بون د شا د هډوکي او چې کله هغې ورته هغه راغی خفه د
غاریرانه لږ دړمنو نو تاسو ټول ما اورېدلي د ملا صاحب نه چې بیبي ته یې ویل چې یاره ما سره خو ډېره عجیبه واقعه پیش راغله ما ته او داس هغې ورته ویل ته کته پورته کوم سره دا ما ته څه خرابه خبره نه ښکاري ته د خدای نیک بنده یې دا ما ته څه داسې خبره ښکاري چې نوې خبره ده او زما ته ترور زوی دی ورکابي نو بله غله به لړ شو هغه نه به تپوس وکړو چونکې دا بیبي ورکینګ ومن وه تجارت پیشه وه او دا خاندان تعلیم یافته و نو ځکه هغې داسې خبره وکړه که چېرې بې تعلیمه ښځه وې لکه زمونږ د کلو نه ورته ویوي چې دې یا سړیه دې جارمولي غار خوا لور نه شي دې کې ټیک پیریان دي خو چونکې هغه پوهېده نو ځکه یې هغه داسې او هغه ورته ورسره لاړو هغه ورته دا نه وي چې ته ناکې سوله کوې هغه بیبي سره لاړو او بیا یې هلته کې هغه ورته وویل چې دا روح القدس دی چې دا حضرت موسی او عیسی علیهم السلام څخه به راتلو او هغه هلته کې بیا ایمان راوړو نو د بیبیانې د سړو ملګري دي د سړو میندې دي د سړو ارتینې دي د سړو خویندې دي خو ورسره انسانان هم دي صرف په دې خبره غور کول پکار دی چې د هغې خپل دردونه دي او دا د ټولو سړو لپاره پکار دي او تاسو به ورته ښایي په خپل لیک کې او په خپلو پروګرامونو کې یو جان مننه ډېره مننه ډېره ستاسو د ټولو یو جهان مننه د راتلو زما په خیال ډېر خوښه خبرې وشوې شعرونه وشو درناوي وشو مبارکۍ وشوې اوس که لږه خوله خوږه کړئ چای وڅښئ او څه به سره وخورئ ښه خبره دلته کې ایښې ده دیوان دا دواړه سیټونه به د کور سیټونه ستاسو د ټولو د راتګ ډېره زیاته مننه کوم دا دی مننه چې تاسو سره پروګرام تاسو ښکلی شو الله دې تاسو ټول روغ او صحیح سلامت لري اوس چېرته یاره د یو کالو 2017 دی که نه ستا کالو 2017 دی آنسو کہنا چاہیے